السلام علیکم خوږو کتونکو اوریدونکو د ترنګونه زه ډاکټر خالد فاروق د پاکستان نه او ډاکټر نصیر خټک د جرمني نه ستاسو سره په یو ډېر اهم موضوع بیا خبرې کوونکي یو او نننۍ موضوع به موږ ډېر سیریس نه اخلو لږ په لایټر موډ کې به خبرې کوو ګپ شپ به پکې هم لګوو او دا په یو داسې موضوع باندې موږ دا خبرې کوو چې دا زموږ عمومي مسله ده د پښتنو عامه مسله ده او د دې په حواله څه محاورې هم مشهورې دي څه خبرې هم مشهورې دي لکه مثال په تور باندې امام شمیر درګډ یم او د خاص علاقو نمونه خلک یادې خاص کر لکه د سواد خلکا یا د دیر خلکا یا د مردان خلکا پر دوه غمونو خوړی او دغه شانتي د دې سره یو شانتي نوري هم خبرې ډېرې مشهورې دي زموږ په معاشره کې او د دې بنیادی مقصد دا دی چې منګه د خپل کار کې دومره سیریس نه یو په خپل روزمره ژوند کې دومره هغې ته توجه نه ورکوو او خپل ایشوز ته دومره مسله دومره فکر نه کوو خو په پردو مسلو کې په پردو کشالو کې په پردو غمونو کې منګه ډېره زیات دلچسپي لرو او دا غي مثالونه موږ ته په روزمره ژوند کې ډېر زیات راځي مثال په تور باندې یو سړی عموما داسي چې اعلی کوالیفاید ماستر ډي پی ایچ ډي او د سرکاري نوکری نه کوي مثال یا وتلا ملاو نه نو په کلی کې به شل کسه تاسو کوي ته سرکاري نوکری نه ملاو شوي سرکاري نوکری دې نه خوخه او ته ولې نه کې کنه او چاته دی ولې نه سفارش نه کړي نو دومره سړی تنګ کی چې سړی و چې یار راډو نو سرکاري نوکری د زر ملاو شو چې د خلکو د خلاص شوی دوبۍ سعودي نه به سړی راشي نو هر سړی به په کوڅه کې تاسو کوي خکن را لې چټي د څومره د بیا بکله زی او کفیل د څنګه دی او کفیل د پیسې درکې کړي درکې یعنی دومره د اخیره پورې دومره جوړ سوالونه چې سړی تنګ شي هغه پرایویټ کوېسچنز هم د خلکو نه کوي د ملګرو سوالات کوي چې هغه یو سړی په عام په خپل کور کې ویل نه غواړي نو دغه شانتي دا زمونږ د معاشري یو عام مرض دی چې منګه د سړي پرسنل معاملاتو ته هم نه نوځو دا کور ته هم نه نوځو په سوال جواب کې او تر اخیره پورې ځان د پوهېدو کوشش کوو او په پردي غم کې ځان ککړو دا سه یو تازه واقع ډاکټر صاحب اوس شوی دا زموږ د یو کرکټر دی هغه خبره کړې ده چې چرته د پنجاب وزیر اعلی ګراوند ته راغلی دا نو پاغي باندې هغه خپل کمنټ کړی په ایکس باندې چې داسې د بادشاهانو غونته پروتوکول ملاو شو یا داس ټایپ خبره کړې ده او پاغي باندې بیا په قومي سطح باندې سیاسي خلکو د سیاسي پارټیانو مریدانو کارکونانو پاغي باندې عجیب کمنټس کړی دي او تر دې چې پاغي کرکټر باندې باقاعده پی سی بی جرمانه لګولې ده او کم چې داغه مخالفین دي اغي پاغه باندې کرکټ د پابندۍ لګولو زور لګي او چې کوم د دغه سیاسي ګوند مخالفین دي یعنی د بل سیاسي ګوند خلک دي د بل سیاسي پارټي خلک دي هغه وجه د زموږ هیرو دی نو یو دومره وړه معامله چې هغه د پروفیشنل فیلډ سره تعلق ساتي د کرکټ سره تعلق ساتي هغه خو هغه دا خبره پکار نه وار زموږ ټول سیاسي خلک زموږ مشران زموږ د پر قدرمند دي خیر که زموږ سیاسي اختلاف ته خیر که زموږ نظریاتي اختلاف ته خو زموږ د پر ټول لیډرشپ محترم دي او پکار ده چې هر سیاسي کارکون د بل سیاسي قائد چې هغه دغه د مخالف پارټي دی دغه قدر وکي خو بهر حال جو کې زموږ سیاسي کلچر هم دومره ګنده شوی دی څنګه چې زمونږ ماحول ګندره د پلاستیکونو ډکته د نورو ګندګونو ډکته داسې زمونږه سیاسي میدان هم ګنده شوی دی نو ډاکټر صاحب په دې حواله باندې هم خبره کوو ان شاء الله چې زمونږه داسې رویه ولیدي خو لږ په لایټر موډ کې کوو دا د غب شپ خبرې دي نن دا موضوع دي د غب شپ ته په کار دي زموږ پښتانه په شي په دې خبره باندې موږ لا په هر یو سیس کې کمنټ کول ضروری نه دي دا ټول خبرې چې دي د دې مقصد دا نه چې موږ بلازمن پاږي کې وردانګو مامش مې درګډیم او مشوره به ورکو لکه دا ماته یو شعر یادېږي خو لږ به وروسته ووایم ډاکټر دیدار یوسفزي زمونږ د کلي دی هغه یو نظم لیکلی و د مشورې په حواله باندې او هایکو شعر وروسته به هغه وایم تاسو سوال غواړئ ډاکټر صاحب په دې رویو باندې چې زمونږ د پښتنو مامش مې درګډ یم او پردو غمونو وخوړو په دې حواله باندې تاسو څه تجربات دي کتونکو اوریدونکو ته څه ویل غواړئ ډیره مننه ډاکټر صاحب الله خوشحاله لره او ټولو کتونکو اوریدونکو ته سلامونه احترامات دا خو تاسو دا وایي چې لکه دا لایټ موډ باندې به خبره کوو یقینا چې دا لایټ موډ خبره ده خو دا خبره ډیره زیاته اهم ده د زموږ په معاشره کې ډیر زیاتې ستونزې پیدا کوي د خلکو په منځ کې ډیره زیاتې بدګمانۍ پیدا کوي ډیره غلطفهمۍ پیدا کوي د دې زما خپل دا خیال دی چې د دې ټولو نه غټه وجه دا ده چې مونږ خلک د یو چې کوم انګلیش ټکی دی پروفیشنالیزم دا سره دینه خبر نه دي چې پروفیشنالیزم څه شته وایي لکه دا تاسو د نسیم شاه ولا کیسه چې وکړه لکه نسیم شاه کرکټر دی دته پکار دی چې په بولینګ
په بیټینګ په وکټ کیپینګ خو ته دین اندازه ولګو کنه چې ز کرکټر زمونږ وزیر اعظم مو او بالکل دا هم دا د سيزونه دي کنه مونږه په فینس کې په دې سيزونو کې په پالیټکس کې لکه پالیټکس کې ست خپل سیز دی کېل خپل سیز دی ساينس خپل سیز دی لکه دا ډیفرنٹ فیلډ دي بهرحال چلو دا بالکل بیا ډیر سیاسي کېږي د بحث هغه طرف ته نه ځو بیا کستا پسند کې یو نظریه هم ده اوس لکه دغه پاکستان کرکټ بورډ دی ته دا غي لاندې او کنټراکټ کوي زه دلته راغلی یم زه دلته کې نوکری کوم زه یو کنټراکټ لاندې وخت تیروم زه یو کنټراکټ لاندې ژوند کوم اوس زه دا کنټراکټ وایلیټ کوم نو ماته به سزا ملويږي ایگزیکټلی بیا لکه دا خو د سې دې کوي چې دا صرف د هغه رویه نه و هغه غریب خو ټرین شوی دی کنه هغه خو هم زموږ په شانتي معصوم سړی دی هغه په دې خبره نه پیږي هغه هم د دې چې کوم د پاپولیزم د دې ښکار خلک دي دا ټول زموږ معاشره خو د سې په بدبختۍ باندې پښتنو عادت شوی دي نو هغه په هغه نه پس بیا د یو پارټي مشر وای چې پابندي په لګوي بلې پارټي مشر وای چې بالکل دي لکه یو غټي پارټي په شکل دا ولې دي عمر پر پابندي په لګوي بل پارټي وای چې دا زموږ هیرو دی دا د پی ټی آی ولا یو یوټیوبر دی په امریکا کې هغه چې اندور ورته کو مې چې اوس دا چې کوم پابندي په نه ده لګیدل کنه دوی دي ته ور برابرۍ چې دا سړی کیریئر خراب کی پابندي په لګي پابندي په لګي چې بیخي بین کی چې به بین کی اوس لکه پترې چې لکه هغه یو ډېر ښه کرکټر دی ډېر ین کرکټر دی لکه دا صرف یو مثال دی دا مونږه اردو کې یو مثال دی کنه چې پرای شادي می عبد الله دیوانه بالکل دا بس هغه سیس جوړ دی مونږ نه صرف دا د کیسه نه دا ډاکټر سیب چې لکه صرف دا یو د دې سړي ولا خبر دا مونږه اورال مونږ دې خبرونه خبر نه یو چې څنګه به خبره نظر انداز کو مونږ په هر سیس باندې تبصره کول ته یقین وساته چې چرته دا تجربه دی چې زموږ د سوشل ساينسز چې کوم ساينس دانان دي دوی دې دا ریسرچ وکړي په دکان کې ته د چا دکان مخې ته تیر شپه تا بسړې تبصره کوي او بالکل چې تا خسته جامعه چولې دي نو بیا په خسته د جمعو تبصره کوي که خاصه چولې دي او پس خاب تبصره کوي چې وخت دي لند کړي دي او په لندو وختو تبصره کوي او د کړي دي په وګدو وختو تبصره کوي کته سره زنانوي بیا به خامخدر باندې کوي او یاره د سیس نشته چې پتا وسو تبصره نه کوي دا زمون یو قومي عادت جوړ شوی دی بالکل لکه مونږ سیز اوایډ کولې مونږ سیز اوایډ کولې نو دا ډېره بدبختی ده دا دیو چې نه مونږ لګورا تاسو وختي خبرو کړې دا شخصي خبرې مونږه دا پرسنل خبرو پوری دا تاسو سعودي ولا خبرو کړې چې خلک راشي ګوره زمونږ طرف ته د خلکو زنه خلک وي مشومان نه کیږي او بالکل دا هغه خلک زمونږ سایټي کې هغه خزه هغه سړی د دې د یری محفل ته نشي ګډي دی ایگزیکټلی زمونږ یو مشر وو اوس خو د ریټایر شوی په خور یونیورسيټي کې موږ نه خپل مشر هغه ټیم کې پی ایچ ډي کوله نو ډېر محترم سړی و ډېر ریسپیکټبل سړی و هغه وی چیرې هغه ودنه وکړي نو هغه وی چیرې د چا ودونو پروګرامونو ته نه زما وای زه چرته لاړ شم نو مال هر سړی دا تاسو کوي ته واده ولې نه کوي او کنه یار او کله بکه او مسله او سمسله نو دا لکه د هر سړی خپل چويس دی لکه دا چويس مونږ چاته نه پریدو مونږ وینا ما به خامخا خبرې دغه سي بيماري دي لکه مختلف خلکو بيماريان دي لکه مونږ بيماري دا د شي تاسو په دې کو چې اے نه زد پر پوره لکه د ډاکټر غو انویسټیګیشن مونږ دي کو بس دې بیمار دي بس پریدا دا ستا کار نه دي دعا ورته کوا سم مدد ورسره یې فزیکل مدد وی مالی مدد وی د کیناستو مدد وی دا هغه څه کمپنی ضرورت وي هغه دا ورسره سدونه کوه لکه نور څه دغه مرسته سره کار نشته دا خو زه تاسو د جیو په لایټ موډ کې دا خبر وکم چې زما والده محترم الله تعالی جنتونه ورکی هغه د فالج مریض و بیا چې کله مریض اول سٹارټ کیو نو بیا چې څوک ته پوسټ درتلو نو ما باغه کسته غزرنه ته یا سړی ته ما اول ورته دا ویچره خدای رسول ته وګوره مونږ ته لکه علاج او دم مخې کنه لکه بل حکیم هغه بچ راغی هغه به وچره په پلان کې ځي کې دم دی او پلان کې ځي کې دا چل دی او دا چل دی او دا پلان کې د شیک شو به مور وشي ماوس الته یوسي نو بیا به بل چې به چې پلان کې ځي کې زیارت چې کوم دی اړ خدي بل به یې پلان کې ځي کې حکیم ډیر خدي نو دا سيزونه
لکه د مونږ لکه مونږ نه چا مشورې غوښتې دي او مونږ مشورې خلکو ته ورکوو. دا زموږ د پښتنو ډیر زیات غټه مسله ده. مونږ لکه ځان ودرولې نشو، ځان سټاپ کولې نشو د خبرې نه. دا زمونږ په کار دی چې لکه دې باندې مونږ مهنت وکړو، دې باندې کوشش وکړو خپل ځان چې کوم دی هغه ریسټرکټډ وساتو، چې کوم ځای کې څوک رانه مشوره وغواړي هلته ورکړو، کوم ځای کې څوک رانه که بیا هغه ما سره ریلیونټ مشوره نه وي، ریلیونټ تبصره نه وي، بیا هغه نه کوو، ورته ورته وایو چې دې کې زما ایکسپرټي نشته، دې کې زما رایه چې کومه ده هغه لکه زه نشم ویلی. نو لکه دغسې ټایپ تاسو لکه تاسو خبره وکړله، نو دا بس مونږ هر څیز ته چې دی که نه ما مشمېره درګډم ولکې شمار یو. ما ته یو واقعه را یاده شوه په دې حواله باندې. دا په یو کلي کې یو سړی و، نو هغه به په دې پردو خیراتونو ودونو کې هغه پرای شادي مې عبدالله دیوانه چې په اردو کې مقوله ده، اګزیکټلی هغه کار به یې کوه. هلکه دلته وریجې ختمې، دلته وریجې کېدې، هغه د غوښه ختمه شوه، دله اوبه راوړئ. هلکه پلانکي هغه سړي ته دغه شان پنډه نه وي کېناسته، هغه وریجې ورته کمې سپیر ول راوړئ. نو دا خلک ترې ډېر تنګ شوي وو. نو خلکو پسې د حجرې دروازه بنده کړه، ته وځه بهر ته، ته به نور هدایت نه جاري کوې. چې بهر ته یې وویسته، نو یا تو چې په کوم طرف اوس هغه ډېر خوټ کېده، نو چېرته یې ځان ته تمپۍ یا میز یا بهر د دیوال نه څه شی خو په دیوال راچوت شو، د حجرې په دیوال راچوت شو، لرې نه هلکه پلانکي هغه پلانکو ته وریجې ختمې دي، وریجې ورته کېدی. نو که یو سړي باندې دومره لکه یو قسمه په دې څیز کې انوالي، ما مشمېره درګډ یم، نو هغه بیا دا څیزونه هم کوي. او دغه شانتې د زموږ د کلي ډاکټر صاحب د ډاکټر دیدار ماما خیزي ذکر وکړو، د هغه یو هایکو شعر دی، شاید چې الفاظ پکې زمانه یو نیم خطا کېږي، خو بهرحال هغه داسې و چې یو خو محفل ته بې بلنې رالې، یو خو محفل ته بې بلنې رالې، بل مشوره بې مشورې ورکوي. نو د شوملو مچې په هر ځای را دانګې، یا د شوملو مچې په هر ځای ورلوېږي، داسې ټایپ لکه کېدای شي الفاظ زمانه دغه شوي. خو دا یو هایکو شعر دی چې موږ عموما داسې هم کوو چې بای ستاسو یو ډسکشن روان دی او زه په هغې کې چې ایله د خپل انټرسټ یا داسې معمولي غونته خبره واورم چې په دې باندې ما څه خبره اورېدلې ده، نو په هغې کې به زه خپل اوږد لیکچر، خپل اوږد تقریر به پکې کومه. ما ته به په هغې خبره کې دونه معلومات یې به نه. او دا خبره زموږ په پښتنو کې ځکه ډېره عامه ده ډاکټر صاحب چې ما پرې مختلفو ځایونو کې جابونه وکړه، نو زموږ په پښتنو ډرایورانو کې دا ډېر عامه ده. مثال په طور موږ دوه افیشلز ناست یو، خپل ډسکشن کو په یو پروجیکټ یا پسې شي، نو ډرایور به پکې د هغه ځای نه انټرفیرنس وکړي، خپل تقریر به پکې وکړي. دا شی په پنجابیانو کې بالکل نشته. پنجابي ډرایور یا د بل علاقې ډرایور خاموش خپل ډرایوینګ کوي، زموږ ډرایوران سره خپل ایکسپرټ اوپینین هم راته وایي. نه هغه لکه هغه کې پروفیشنالیزم دی، د مونږ وخت کې د خبرو دغه سیس د نسیم شاه ولا کیسوم د داسې چې د پښتنو ولا مسله ده پکې. دا زموږ یو عام مطلب دا زموږ ټول یو شان مرض دی، ټول پښتنو دا مرض دی. چې تاسو د خبرو وړه کنه مشوري خبره مو وکړه یا مو د خبري خبره وکړه، دا په خپل ځای دی، دا هم لکه پرایویسي انټرفیرنس دی. خلک مونږ په کلو کې خلک ستا بیډروم ته ننوځي، لکه بیډروم ته نه پرېږدي بغیر اجازت نه راځي، لکه ناکینګ په پښتنو کې ډېر معیوب کار شمارل کېږي. لکه څوک چې راشي، لکه زه چې وایم چې ته چې د چا کره زنانه ده که نرینه ده، د چا کره لاړ شي په کار چې اول دروازه ټکوي، هلته نه اجازت میلاو شي، بیا هغې نه بس بیا چې دروازه راتلل بیا چې هلته لاړ شي، بیا په کار ده چې کوم ځای کامن ځای وي هلته ناست وي، لکه د چا خپل پرسنل کمرې دي هلته تګ، یا ایون موږ په خپلو کورونو کې جوینټ فیملیز کې هم د یو بل کمرې ته تګ بغیر اجازت نه، اسخر خواخې ته د انګور کمرې ته بغیر اجازت نه، او دغسې لیورونو ته یا تورو تدبرونو ته تلو ته، دا په عامو خاندانونو کې شته راکابل، دا ډېر زیات کامن سیزونه دي. په کار دی چې لکه دا سیز ډېر زیات کنټرول وي، او دا سیلف کنټرول دی، دا لکه بل څوک دا په دغه نه کېږي، دا داسې لکه په نه کېږي ته یو ته ووایې منې کې نه، دا هر سړی په کار دی چې په خپله باندې ځان پوه کړي په دې سیز باندې. ایون ډاکټر صاحب دا خو تاسو د عامو خلکو خبره وکړه، خپلو بچو ته هم دا اجازت نشته. بالکل هغه به د خپل مور پلار کمرې ته بغیر د ناکینګ نه بغیر د اجازت نه ورځي. په مخصوص ټایمونو کې مطلب د شپې په ټایمونو کې، د ماسپښین په ټایمونو کې خو به بچیم د مور پلار کمرې ته نه ورځي. بالکل خو زموږ په معاشره کې عام سړی هم کمرې ته ورځي. بالکل دا عام دغه پریکټس دی. بالکل خلک خفه کېږي پې چې منې کې خلک خفه کېږي پې، لکه دا هم لکه په کار بجای دی چې هغه په دې خبره باندې ځان پوه کړي، هغه د خبره انډرسټینډ کړي، خو هغه لکه خلک وایي دا ما سره بد شول. خو بهرحال لکه چېرته نه به دا چونکې شروع کېږي، لکه په کار ده چې دا څیزونه مونږ هایلایټ کوو، دا څیزونه مونږ بار بار هایلایټ کوو. نو دا تاسو وختي خبره وکړله دغه وله دا باندې مخکې هم مونږ یو ځلې خبره کړې، دا شیخ سادي صاحب یو ډېر مشهور حکایت دی دغه، چې لکه خلک خو دې هسې هم پرېږدي نه، لکه په هر څیز کې به مشوره درله درکوي چې چاته هم، نو دغه لکه پښتنو کې ډېر زیات دی دغه څیز،
هغه خر او د سړي ولا کیسه چې کومه کړې وه مخکې په یو پروګرام کې دا کیسه کړې وه بالکل چې خر یوازې روان وي اتې روان دی او نو لکه او دا موږ په پروګرام کې کړی وه بالکل ډېره کیسه واقعه ده او نو دی وجه نه چې دی لکه مونږ ته پښتنو ته مونږ لکه دا ځان په خپل باندې چې د نورو خلکو شخصي حریم پرایویسي چې کومه ده هغه او پیژنو خپل پوزیشن او پیژنو خپل دایره او پیژنو خپل دایره ته بل څوک نه رانه باسو هر سړي سره خپل دایره معلومه وي ملګری سره د ملګرتي دایره معلومه وي دا ورور سره مو د ورورګری دایره معلومه وي خور سره مو د خورګری دایره معلومه وي او کوم پروفیشنل خلک مو دي هغه سره مو هغه خپل ټول دایره موږ ته معلومه وي خپل دایره ته څوک درنه نه راپدو بل چې دایره ته موږ نه ورننه وځو دا پکار دی چې موږ د داسې زونه ټول یو ډېره ښه واقعه ته بل یاد شوه جی یو ډېره ښه واقعه ته بل یاد شوه یو خدای چې موږ په پښتنو کې یو بل ډېر ښه چل دی دا موټر سایکل چې روان دي کنه موټر سایکل جی او په هیره باندې چا سټاند دسی پاتې شوی چې بار کړی نه نو موږ په هغه په خپل کار بلیدو 15 کیلومتر په سوچ لګا سړی ورسو چې سټاند بار کته سټاند کته ټیک کا بار کا حالانکه هغه څه مسله نه جی وسلور 15 کیلومتر په هغه په روانه ارنی مو ته ویل کنه خو مسلمان دا غیر باندې دا بار کدا سټاند کته سټاند بار کا او دلته کې په خارونو کې د خلک ماین کوي دا لکه مطلب د چا ګاډي ټایر پنکچر دی او ته ستاره ګاډي ټایر پنکچر دی هغه ماته معلوم دی کنه یار زه ماته انټرپریټ خپګي زه چې تاسو ته یو مثال درکم دا زه چې کله په پی ایچ ډي کې وم موږ سره یو بل ملګری زما سره موږ یو بس سټینډ کې ولاړ وو نو بس خالي کې دوه خلک راکوزیدل نو اخیری سړی چې کله راکوزیدو نو هغه د بس دروازې ته تقریبا راورسېدو دغه ځای کې پریوته چې هغه ته هارت اټیک وشو د ستر مسله ورته جوړه شو نو د مسره بل ملګری چې کوم هغه پښتون وو جرمني خبره کوم نو هغه ورمنډه کړل چې هغه ورمنډه کړل ما شاته ورته आवाज وکم ما ودرېګه مته ویلې وی سړی پریوته نو چې پریوته د ټول خلک نور دوکي نور باندې کې ته چې دې کړه تاسو مسله جوړه شو نغوی چې لکه دا اړو سړی توپ د یار لکه خلک ما ورته چې ګوره د دې خپل پروسیجر دی ته ګوره چې څه کیږي بس ډرایور چې کوم هغه ما سړی ولې دوه سړی ته رانه غي هغه ټلیفون راوېستو کال یو کو ایمرجنسي نو 2 منټه 3 منټه چې تریدل نو پولیس ولا گاډي اول ورسېدو او لکه خ سپیډ کې اور پسې چې 3 منټه تریدل نو بیا امبولانس را ورسېدو خپل پروفیشنل کسان بس هغه اوچت کو بس امبولانس کې وچو یوړو مورته ګوره دا زموږ طرف ته بدا خلک راشي او د مریض باندې به دومره راټو وی کړي چې هغه ثابت نشي اخیستي بالکل سره یو باسي دومره په اکسیجن ودر ملي دومره غاڼه ودر جوړ کی بیا یو سړی په اکسیډنټ کې راپری وته اوس زه لکه پروفیشنل کس نه ما زه په دې کې نه پیږم دا سړی په څنګه هندل کوم هغه اډو کې لګ مات کی غوړ زیر وشتم کنه هغه زیات مات او دوه درې نور مات کی سړی بالکل نور مات کی دا اوس ماته د اوس د دوه درې ورځې کې یو بل ملګری دلته جرمني کې دی هغه پښتون دی هغه ته یو هغه ریلیونت دغه کی سره ته وکړه هغه چې دلته کې د اشاره باندې ولاړو ما چې دا راغی یو سړی راغی او سایکل نه پریوتو نو یې سایکل نه چې پریوتو نو ما په ورمنډه خدای خدمتګار ورغه راوچته مې خو هغه سړی لري نه ماته لاس ته چې ماته نه دي نشي صحیح نو یې زره شاته کوم نو مونږ لکه دا مونږ وایو چې لکه دا مونږ خدمت کوو چې ته د دې خدمت لپاره تیار نه ته د خدمت لپاره ټرین نه او ته خدمت پکې ته به خدمت نازاب جوړ کړه مونږ یو دغه ویلې و سکول دوران کې یو نادان دوست یو افسانه و منشي پریم چند لیکلی و چې هغه یو ماشوم وی هغه لکه وګوري چې لکه دا چرچنی چې کوم دی د خپل بچو ته کوم زاله جوړ کړی دا خو بیکاره خو د زاله دا ولکه دا خو هیڅ متغنش نو د لاړو ډیره خسته ورته جوړ کړو به ورته کې خو نو بیا خو چرچنه غیله نه راتل نو هغه انډي زیا شوی نو بیسیکلی موږ دغه کار کوو لکه دا زمون کار نه وی او هغه کې موږ کار غوتی وهونه غټي په زمون توانو کو زمون نیت بهشکه سره خي خو دا موږ د پروفیشنالیزم په کنټکست کې دا خبره کوو چې ګوره ټول خلکو ته پکار ده چې هغه پروفیشنل وي چې کوم ځای کې دغه حدود دی هغه خپل حدود معلوم وي دا ممکن دا خبره مو بیا د نسیم شانه شروع کړه لکه هغه تم پکار ده لکه دغه نور خلکو تم پکار دی یار لکه دا د دې کار نه دی بس دا د پی سی بي کار دی او دا بل هر شي باندې کمنټ کول په هر شي باندې ریسپانس ورکول زمون کار نه دی چې کوم کار دی بس هغه به ضروري چې موږ خامخا پاتې کې وچ پناقه بغیر د ضرورت منګ وردانګو او مشوره به مشورې ورکو دغه بل لارښود خو زمونږ ټایم ختم دی د پروګرام خو ما وی زموږ د دې پروګرام بنیادی سيزونه چې دینو هغه لکه موږ خو چې موږ پلاتر موډ کې خبره کوو او هغه دا چې موږ به مشورې نه ورکو
د بل چا په پرایویسي ته به نوځو او دغه شانتي به ځان په هر ځای کې حکیم او ډاکټر نه جوړو. په ګاډي کې څوک میلاو شي په سر دلی نو دیو ته دومره دوايي ولي او دومره ټیسټونه د خپل طرف نو دومره کارو کې ته به د میډیکل سپیشلیست ته او د پارس پوری او د نیاو نکته چې کوم مرز او کوم دوی خورلی نو هغه د بیا پار چا باندې پلی کوي کنه نو یو به دا کار نه کوو. هغه موږ د یو ښه ډاکټر مشوره ورکولی شو خو دوايي هغه نشو پرسکرایب کولی. ایون خلک به ټیسټونه خلکو ته لیکي ته دا ټیسټونه وکړه او به ډاکټر لاړ شه ځکه چې دې په هیڅ کې چې ته یو ځای تیر شوی نو دا کار نه پکار. د چا بیډ روم ته د چا کور ته بغیر اجازه نه ورتل پکار. ناکینګ پکار دی دا زمونږ پیغمبرم موږ ته طریقه خو الله زموږ شریعت هم دا خي او دا عام انساني د معاشري د آداب زندگی چې کوم د ژوند آداب پاغي کوم د بنیادی رول لري. نو د خلکو پرایویسي خیال ساتل پکار دي. به مشوره نه دی ورکول پکار. په هر یو سیس باندې بلا ضرورت کمنټس نه دی ورکول پکار او چې چا د مشوره نه غوښتلی نو مشوره هم نه دی ورکول پکار. زما په خیال زمونږ کتونکو اوریدونکو به په دې خبرو زموږ سره اتفاق وکړي او شاید چې نه پروګرام دا وړي زیات خوښ شي چې دا ټول هغه خبرې دي چې دا زما او تاسو نه علاوه د ټولې معاشري د خلکو سره تقریبا په سنه شکل کې مخې ته راغلي دي او دی په دې ښکار شوي دي. زه یو کنکلوډینګ ریمارکس پیش کوم چې ګوره مونږ ته د تاسو چې کوم خبرې وکړې زه دغه ټولې انډورس کوم. مونږ د نور خلکو سره اختلافي خبرو په ځای باندې هغه سره کامن ګراوندز لټول پکار دي چې هغه سره زما کمونالټیز کم ځای دي هغه سره کم ځای کې اوورلپینګ سيزونه زمونږ دي چې هغه باندې مشترکه کارو او دا هغه ټول نه غټ اگزامپل زما واستاون دي که زموږ سیاسي نظریه څومره هم مختلفې دي سیاسي نظریه زما او تاسو هم مختلف دي خو مونږ بیا هم ډیر زیات کامن ګراوند دي چې باندې یو ځان کامن کاز باندې لګي بالکل بالکل. نو دا سيزونه لکه دا هم لکه خپل ځان نه شروع کول پکار دي ایگزیکټلی لکه اوس زموږ شخصي دا خو مثال چې موږ دواړو قائم کړی دی بالکل او نورم ډیر مشترکات دي خو بهرحال وخت په وخت بیا وایو څه به نه وایي بالکل ټیک دی ډاکټر صاحب ډیر مننه خوشاله وباسه چې اوریدونکو یو ځل بیا تاسو ته دا درخواست کوم چې دا چینل تاسو سبسکرایب کړئ دا تاسو خپل چینل له دا د پښتنو د معاشري هغه اصلاحاتو لپاره چې موږ په خپل کولای شو موږ په هر پروګرام کې دې خبره کوو نو چینل سبسکرایب کړئ خپل کمنټس وکړئ او موږ تر زموږ رهنمایي وکړئ. مننه خوشاله آباد اوسئ. ډیر مهرباني او خدای پامان.